ما ته ورځ یو جمعات کې ناستم یو سړی راغی اوس ما ته ګوري داسې ډېر ساعت ګوري اخر رانږدې شو نو ما ته وایي چې ستا خو ډېرې کلکې سترګې دي زه ډېر خفه شوم چې دا اوس جمعات دی مېلمه دی ولې کاکا څه چل ما ته وایي چې ته مردان ته راځې دوه شپې درې شپې ما سره ډېری او زه اوس راغلی یم ما ته ګورې نو ستړي مه شم نه کوې ما ورته ویل کاکا داسې چل دی چې دا ستړي مشي مړي مشي زما ډېر عادت هم نه دی او خوښ مې هم ډېر نه دي که نه جي ستړی مشي او خوار مشي او کور خیر دی او چرګان جوړ دي او پلانې جوړ دي او که درته وایي چې چرګ مې ناجوړه دی یو ګولی به ورته راوړي واسې هغه یو زباني جمع خرق دی چې دې خلکو یاد دی خی جوړې څه تکلیف خو نشته اوس که ما درته ویل چې ما ته دا پلانې تکلیف دی ښه خدای دې لرې کړي بیا خدای ته سپاري دا ټول زباني جمع خرچونه دي ما ورته ویل کاکا داسې چل دی چې ما خو په زندګۍ کې په مردان کې شپه نه ده کړې په زندګۍ کې ما په ډیرو کې چرته شپه نه ده کړې په بنو کې مې شپه نه ده کړې څومره په دې صوبه کې چې زه ګرځېدلی یم شپه مې نه ده کړې که د شپې 2 بجې واپس را روان شوی یم که چېرته جلسو ته یا تقریر ته تللی نو مردان کې خو ما په زندګۍ کې شپه نه ده کړې نو د هغې غریب لږ نظر کې فرق غوندې و ما ته یې چې تا بجلیګر ملایي که نه یې مالیه ما ویل ته به نه راتلې چې ما درته چرګان بالالو زه پوه شوم او زما په شکل یو او زما په شکل بعضې شته دی د دې غټو جنازې چې کوي اخبار کې فوټو راشي نو ما ته وایي چې ته خو هم ورته ولاړ وې جنازه دې کوله هغه شکل هم زما په شان نو زما په شکل یو و چا بتلو دی غریب ته د سبزۍ دکان نو د به ځان سره ډېره کو ورته ډېر خاطر مدار او پیسې میسې به هم ورکوه 15 کاله یې په دې چل هغه والی 15 کال عزیزانو عرض مې دا و چې هغه سړی چې ورته دا ویلي چې زه دی ما په داسې مرض مړ شو چې یو کال پروت و بویونه ته تله کور والا نږدې نه شو ورتلی دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ زمانه ده او دا زمونږ کردار دی او دا زمونږ اخلاق دی داسې هم شته د زکات په میاشت کې زما نوم او زما طرف نه زما دستخط زده کړی دی چې ټولي کې دې مالدارو خلقو ته خاص کر دا زمونږ درېوال چې دي از طرف محمد امیر عرف مولانا بجلیګر دا سړی در لېږمه دله دومره زکات ورک نو دا یقین ما تعالی راغی چې یو سړي راته چټ وخوړ دا سړی دې را لېږلی 15,000 روپۍ مې وله ورکړي